د سینما نه لرېوالی نو ولا ډېر زیات مشکل دی. دې زړه نه بله لویه هدیره نشته. دلته هره ورځ یو احساس ښخیږي او یو ارمان خاورې کېږي. اقتصادي ستونزو سره مخ دي. اکثره سینماګران ذهني لحاظ نه ډیر په ډیپریشن کې دي. د طالبانو له واکمنۍ مخکې افغانستان کې که څه هم افغان فلم د پام وړ پرمختګ ونه کړ، خو پر کابل سربیره ځینو ولایتونو کې هنرمندانو او سینماګرانو هلې ځلې کولې او ځینې فلمونه یې ان په شخصي امکاناتو او بهرنیو مرستو جوړول. دغه موده کې ننګرهار کې هم ځینو آشنا څیرو یو شمیر فلمونه جوړ کړي چې له دغو سینماستورو یو هم امیر شاه تلاش دی چې دا شیبه را سره پر زوم وصل دی. ښاغلی تلاش، ستړي مشې، ډېره مننه چې زموږ بلنه تاسې ومنله. دقیقا کله کډوال شوی افغانستان هم پرېښوده؟ دیدار صاحب، زه په تقریبا 21 د اګست د 2021 کال افغانستان نه ووتم او په 25 کې زه فرانسې ته ورسېدم. نو زه اوس فلحال فرانسه کې ژوند کوم، په ختیځ کې. نو هماغه د سقوط سره سم یعنی یو هفته همالته کابل کې وو چې تر څو زمینه مساعده شو او راووتو. تاسې تلاش صاحب په خپل سینمایي ژوند کې چې په افغانستان کې وایي څومره فلمونو کې تاسې کار کړی دی، څومره فلمونه هم جوړ کړي دي، او د دغه فلمونو محتوا موضوعات یې ډېر څه وو؟ په کوم موضوعاتو باندې راڅرخېدل دا فلمونه؟ مختلف په ټوله کې که زه وایم تقریبا 8 فلمونو کې مې رول لوبولی دی، او تقریبا مکمل فلمونه چې ما ځینې پکې ډایرکټ کړي دي او په ځینې کې اسسټنټ ډایرکټر پاتې شوی یم، نو تقریبا 12 ته رسیږي. او 2 سریالونه و، البته یو سریال چې ما په خپله ډایرکټ کړی و هغه عدالت په نوم و. نو محتواګانې مختلف و. یو خو زمونږ په ټولنه کې چې کوم ستونزې به وي هغې مطابق مونږ به کوشش کوو چې هغه ستونزې راواخلو چې ټولنه ورسره په مشکل کې ده. زمونږ اکثریت خلک به د سینما او د تیاتر د لارې ډېر ښه په اسانه پوهېدل په دې چې اکثر ځینې ځایونو کې هغه د مکتبونو یا د سواد نشتون دغه یو لوی ستونزه و. نو هغه اکثر خلک چې د فلمونو مینوال و هغوی ته به هم د فلم د لارې نه به کوشش کوو چې وضاحت ورکړو په ټوله مختلف برخونو کې و، د ښځو د تعلیم په برخه کې، د حقوقو په برخه کې، د ټولنیز ژوند د کوکنارو په د کښت په خلاف، یا مثال د مختلف موارد و صحي موارد هم و. یعنی په هره برخه کې مونږ کوشش کوو چې زمونږ چې ټولنه کې چې کوم ستونزې وي هغه به مونږ اخیسته، هغه به د سناریو په شکل کې بیا وروسته د فلم هغه انځور به ورته برابر کړو، بیا په خپل هغه تمثیل سره ټولنې ته داسې وړاندې کوه چې هغوی په ساده ژبه او ډېر په اسانه پوهېده، د هغې نه به یو څه ګټه اخیسته. دلته په څه اخته یې او د فلم په اړه څه نظر لرئ؟ بیا د ورګرځېدو هیله شته دی؟ امکانات شته دی؟ څه تمې شته؟ دیدار صاحب، زه چې ووتمه نو ما خو مخکې یو څه بهرني فلمونو کې رول مې لوبولی و، هغوی سره همکار پاتې شوی یم، مختلف فلمونه و مختلف ډایرکټرانو سره مې کار کړی و. نو هغه خپل روابط او هغوی سره هغه یعنی په جریان کې یم، هغوی سره په مشورو کې یم. او فلحال دلته چې یم نو دلته په ژبه باندې مې فوکس کړی ده چې دغه ژبه صحیح زده کړمه. یو څه مودې دپاره یو پروډکشن سره یو ځای شوم دلته، نو هغوی هم ډېر زیات زما کار یې خوښ که، هغه عملي څه کارونه چې وو هغه هم سره یو ځای یو وړوکی پروژه و، په هغه کې هغه بینویلا یا مثال په
یعنی هغوی سره د مرستندوی په توګه مې ورسره کار وکړ. نو راتلونکي دپاره زما هغه کوم ستونزې چې وو هغه ډېری د ژبې په برخه کې وو، نو هغه دپاره ما اوس آمادګي نیولې ده انشاءالله چې څنګه په دې برخه کې لږ پیاوړی شم. نو په دې چې هغه سطح خو هغه ابتدایي سطح باندې خو ښیو تر یو حده پورې خلکو سره هغه خپل ستونزه حلولی شو، خو هغه نیو چې مثال د سینما دپاره په کار ده چې باید ډېر په واضح او فصیح توګه خبرې وشم کولی، نو هغه ته لږ وخت پاتې ده او هغه وخت سره سره به انشاءالله هغه به هم حل شي. نو کوشش مې دا ده چې بیرته سینما ته راوګرځم. زما هدف هم دا ده چې سینما له لارې نه خپل خلکو ته خدمت وکړم. یو مسله په بهر کې دی چې انسجام له منځه ځي یا همغږي نه وي د افغان کډوالو ترمنځ په بهر کې. په ځانګړي ډول ستاسې ترمنځ همغږي شته دی د سینماګرانو ترمنځ، که کوم سینماګران یا فلم ستوري له هېواده وتلي په اروپا کې یا په نورو هېوادونو کې، څومره همغږي سره څومره انسجام رامنځته شوی دی، څومره امکانات شته دی چې بیرته تاسې یو سیستم جوړ کړئ او یو همغږي رامنځته کړئ او په شریکه باندې په ګډه باندې په بهر کې د افغانستان لپاره فلم جوړ کړئ یا په هنري برخه کې فعالیت وکړئ؟ دیدار صاحب تر ډېر حده پورې اوس خو اکثر چې د زموږ ملګري راغلي دي، اکثر افغانان ممثلین چې په اروپایي ملکونو کې میشت شوي دي، د دوی هر یو خپل ستونزې لري. فلحال خو هر یو همدې مشکل سره مخ ده چې تر څو دلته ادغام کیږي په دې ټولنه کې د ادغام دغه د ژبې مشکل ستونزې سره مخ دي، هر یو په خپل هغه جنجالونو کې اخته دي. خو بیا هم یعنی موږ سره ارتباط لرو او کوشش هم دا ده چې له خیره ډېر زر په ځینې مسایلو باندې کار پیل کو. البته ما په دوه مختلف اسکریپونو باندې مې کار شروع کړی و چې یو مې تکمیل کړی ده چې هغه د افغاني هنرمندان چې هغه هنرمندان د موسیقي په برخه کې چې کار یې کوو د هغوی د ستونزو په هکله ده هغه مې تکمیل کړی ده، او بل د افغانانو دغه راتګ دلته چې مثال اروپا ته راغلل په کومو ستونزو سره مخ و، هغه فرهنګي توپیرونه، هغه د ژبې مشکلات، دغه برخو کې د یو بل سناریو ده چې په هغه باندې اوس مهال کار کوم چې هغه افغانان چې اروپا ته راغلي دي کوم ستونزو سره مخ دي او څنګه موږ وشو کولی چې خپل اصلي فرهنګ دلته دې خلکو ته معرفي کړو. تاسو چې تلار صاحب افغانستان کې کوم فعالیت کړی و، هنري فعالیتونه هم کړي و یا فلم هم کړی و، فلم کې هم کار کړی و، فکر کوئ د خلکو لپاره ګټور و، د ټولنې لپاره ګټور و؟ تر ډېر حده پورې په دې چې فیډبیک چې دی هغه ستونزې تر ډېره حده پورې مونږ او تاسې چې کله مونږ چې اوله کې کار شروع کړ تر ډېر حده پورې د خلکو د نظریې د فلم سره خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په سر کې ډېر زیات ستونزې وي، مبارزه مونږ خپل کورونو نه شروع وکړه، بیا ټولنې سره مخ شو، بیا چې ټولنې ته هم قناعت ورکوو خو هغه به مونږ په خوله نه کېده چې مونږ ورته قناعت ورکړو. همدغه مختلف فلمونه و چې کله خلکو وکته نو د هغوی پوښتنې هم حل شوې تر ډېر حده پورې، او فیډبیک دا و چې مونږ به هر ځای ته تلو، یعنی هغه سیمې چې مثال په سر کې به مونږ دلته خلک د شوټینګ دپاره اجازه نه ورکوو، په دې وروستیو وختونو کې یعنی د جمهوري نظام په دې اخرینی وختونو کې تر کونړه پورې تر نورستانه پورې مونږ لاړو شوټینګونو د خاطره خلکو دغه ورکه سره چې دومره هغه امنیتي ستونزې وې، بیا هغه د خلکو هغه ذهنونو باندې مونږ دومره کار کړی و چې هغوی یعنی دې ته لیواله و چې دوی راشي او فلم جوړ کړي زمونږ په ساحه کې، یعنی دا زمونږ د سیمې ښکلاګانې باید خلک وګوري، دنیا وګوري. نو سره د دې پکې ډېر زیات ټولنیز ستونزو ته مونږ به پکې د حل لاره لټوو په فلمونو کې چې خلک په اسانه خپل هغه موخو ته ورسیږي یا چې کوم ستونزې وي د هغې ته د حل لارې د موندلو دپاره به مونږ کار کوو. اوسنی وضعیت
او پخوانی څنګه سره پرتله کوي؟ اوس سینماګران د افغان فلم کارکونکي په کوم وضعیت کې دي، په داخل کې او په بهر کې؟ فعلا که درته ووایم نو ستونزه تر دې حده پورې ده، یعنی موږ دلته یو ډېری وخت کېږي چې موږ هماغه افغانستان کابل سقوط سره موږ بهر ووتو، هغه کوم ملګري سینماګران چې افغانستان کې دي یعنی سختو ستونزو سره مخ دي. یو خو هغه هنر چې د هغې دپاره موږ هغه هلې ځلې کولې، هغه د هغې حق او حقوق موږ نه اخیستل شوی ده، یعنې هلته د هغه فعالیت نشته ده، په ټپه ودرېدلی ده. او بله دا چې ستونزې ډېر زیات یعنې اقتصادي ستونزو سره مخ دي. اکثره سینماګران ذهني لحاظ نه ډېر په ډپریشن کې دي، په دې چې هغه خلک چې اکثر د هغوی به ناست پاسته چې موږ به کله کېناستېدو نو اکثر به په فلمونو په راتلونکو پروژو باندې خبرې کولې، کار هم کوو ډېر په مینه. یعنې افغانستان کې بالخصوص په ننګرهار کې زموږ داسې ممثلین وو چې هغوی بیچارهګان تر ډېر حده پورې د دې سینما د ودې دپاره یعنی هغوی خپل شخصي لګښتونه به مصرف کوو، زیاتره به هغه چې ډېر عمر هم لره لکه افغاني صاحب او نور مشران چې په سینما کې وو، شهدا صاحب د خدای وبخي، دغه ټول اکثره دوی به بیچارهګان هغه خپله قزامه به یې نه اخېسته، دې له خاطره ویل به چې دغه سینما پرمختګ وکړي، نو زموږ د سینما پرمختګ به زموږ د ټولو په ګډه پرمختګ وي. خو له بده مرغه هغه اثر هم د دوی نه اخیستل شوی ده، اوس ټول داسې په ناامیدۍ کې ژوند کې. که څه هم تاسې ویلي چې خلک راضي وو، خوښولي ستاسې فلمونه، یو شی چې ډېر په بحث کېده په هغه وخت کې او اوس هم پرې خلک بحث کوي، هغه دا دی چې د مسلکیتوب او د کیفیت د فلم و چې تر ډېره داسې فکر کېده چې سینما ستوري مسلکي نه دي یا د فلم کیفیت چې څنګه په کار دی هغسې نه دی او محتوایي یې کمزوري ده. دغه مسله څومره د پام وړ وخت کې تاسې ورته متوجه شوي وئ؟ بله دیدار صاحب، خو ما همدغه ستونزې ته مخکې په سر کې اشاره وکړه چې د افغان فلم څه مسؤلیتونه چې وو هغه افغان فلم پورې اړه لرل، په دې چې موږ نشو کولی چې چاته ووایو چې ته دغه کار غلط کوې ته مه کوه. نو موږ ډېری وخت هغه خپل شکایتونه یا کوم وړاندیزونه چې موږ لرل تر اطلاعات و فرهنګ پورې به موږ ورسوو، نو هغوی به ویل چې یعنې د سانسور قانون لغوه ده، موږ حق نه لرو چې چاته ووایو چې ته کار مه کوه، نو آزاد بازار د هر یو کولی شي چې کار وکړي. نو له بده مرغه چې هغه خلک چې ښه کار یې کوو هغوی به هم یعنی په یو شکل به دغه نورو چې په دې چې هغه فلمونه چې کیفیت به یې خراب و یا هغه فلمونه چې به د پاکستاني فلمونو تاثیر لاندې و، نو هغه فلمونه و چې خلک به نه خوښوو، خو دوی به هغه خلک و چې ډېری به اکثر وخت به د دې تولید به ډېر زیات و، دوی به جوړوه او که چا کته که نه کته په یو رقم ته نه یو رقم ته به دې بازار ته ور واچوه، نو هغه مشکل و چې د خلکو مخې ته به هماغه راتله او خلک به په همغې باندې. خو په دې وروستیو کې موږ ډېر زیات په کوالټي او په کیفیت باندې کار وکړ. زمونږ هغه وروستي فلمونه چې و ډېر په ښه کیفیت سره روان و، یعنې اخرینی فلم چې زمونږ نیمایي کې پاتې شو یعنې موږ په 4K باندې شوټ کوو، هغه وخت کې هغې نه مخکې HD و بیا 4K ته موږ راغلو، نو څنګه چې موږ هغه خپل یعنې د کیفیت باندې ډېر خاصه توجه موږ کوو په مجموع کې. خو د ابتدا کې هغه ستونزې وې نو تر ډېر حده پورې هغه نو موږ د هغې د مخنیوي دپاره کوشش او هلې ځلې وکړه، په دې چې 2 کالو د 2018 نه تر 2019 پورې زه د ختیځ زون د سینماګرانو اتحادیې رئیس هم پاتې شوی یم، نو هغه له خاطره موږ ډېر زیات کوشش وکړه چې د
مبتذل فلمونو مخه ونیسو یو رقم ته په دې چې زموږ په ټولنه باندې ډیر بد اثر کوي. دلته خو ما ویل چې افغانستان کې د سواد کچه ډیر ټیټه و، نو اکثر خلک چې په فلمونو کې یو څه ولیده بیا به د هغې پیښې کوو. لکه دا د یو پروژې په شکل چې کوزه پښتونخوا کې لګیا دي خلک کار کوي او د پښتنو په ذهنیت باندې همیشه ورسره ټوپک او ډزې او مشکلات او دغه ټول د دوی ته راجع کوي او خلکو ته یو ذهنیت ورکړی دی چې یعنی هغه که یو تفریحي صحنه سندرې هغه کې هغه د فلم هیرو سره یا اتل سره په لاس کې یو ټوپک تاویږي را تاویږي، نو دغه مشکلات شته او دا یو رقم ته تحمیلي ده. دا د ځینې خاصو کړیو له خوا دا کیږي. په تیر شل کلن دور کې چې په افغانستان کې جمهوریت حکومتونه وو، د افغانستان سینما په کم حال و؟ د افغانستان سینما یعنی په اول مرحله کې ډیر زیات خلک دې ته لیواله وو چې داسې یو خودجوش حرکت غوندې پیل شو چې څنګه تیر جمهوریت دور شروع کېدو سره اکثر خلک یا فلم سازان، فلم جوړونکي ټول او د هنر مینوال ټول د یعنی هغه عملی میدان ته ورودانګل. ځینې چې هغه پخواني تجربې لري، ځینې پخواني د سینما برخه کې که تحصیل کړی و، یا ځینې هغه کسان چې مثال غوښته چې په سینما کې کار وکړي، سینما او تیاتر کې، ټول داسې په مینه د لړۍ ته ادامه ورکړه او شروع یې که پیل یې که، خو وخت تېرېدو سره د ستونزو له امله او د شرایطو د نه مناسب یعنی چې مناسب نو شرایط فلم جوړونکو ته رو هغه حرکت او هغه جوش رو په داسې په خاموشېدو شو. په دې چې کومې ستونزې په عمده ډول باندې چې دغه جوش غکوو زیانمنوو یا دغه مینه د فلم سازانو د سینماګرانو هغه کمزوري کوله، کومې ستونزې وي؟ هغه ستونزې که درته ووایم نو ډېرې ستونزې وې. په سر کې امنیتي ستونزې وې چې د امنیت نشتون ټولو نه غټ لامل و چې په کوم ځایونو کې چې موږ غوښته چې شوټینګ وکړو هلته هغه امکانات نه برابرېده. بل مالي ستونزې وې چې دولت توجه یې ورکوو، صرف یعنی د اجازه هم لري چې د فلم جوړولو دپاره، نور د امکاناتو برابرول او یا په خاصه توګه زه که د ننګرهار په هکله تاسو ته ووایم نو په ننګرهار کې په هغه سر اول چې کله د جمهوریت دور راغی نو هغه شروع کېدو سره 2004 پنځم شپږم کاله پورې یعنی د هر کال کې به 12 فلمونه جوړېده په ننګرهار کې. وروسته دغه څپه د وخت تېرېدو سره ضعیفه شو، په دې چې هغه د سینما نشتون، په دې چې یو مناسب سینما نه و په ننګرهار کې چې پخواني 2 سینماګانې وو هغه ویجاړ شوی بیا چا جوړ نه کړ. یو ستونزه دا و چې یعنی اکثره به ننګرهار میشت سینماګران به خپل فلمونه یا د هوټل په سالونونو کې نندارې ته وړاندې کوو یا په ځانګړي پارکونو کې چې د میلو دپاره و چې ځوانان به راتله نو هلته به په غټو خیمو کې یا تجهیرونو کې نندارې ته وړاندې کېده چې یو د ګرمي شدت هم و، د هوا د ګرموالي هغه هم مشکل و. او په ضمن کې خو یو هغه مثبته انرژي چې موږ ته راکوو هغه دا و چې اکثره مینوال به راتله، خلک به راتله، دغه فلمونه ډېر په شوق به یې کته. یعنی که هغه ستونزې وې ځینې خلک به ځای نه ورکوو، هغه کوم سالونونه چې و هغوی ډارېده امنیتي ستونزو له وجې نه. یعنی په ټوله کې که داسې درته ووایم چې یعنی د افغانستان سینما همیشه داسې د باروتو او د جنگ په منځ کې واقع شوی و. نو په هغه یعنی هر یو سینماګر زما دپاره، هر یو ممثل زموږ که په هره برخه کې و، که موسیقي هنر کې و، که سینما کې، تیاتر کې، که ژورنالیزم،
ټول اکثریت افغانان ټول دغه وضعیت مونږ او تاسې د نږدې نه هم کتلی وو، خو بیا هم یو څه امید و، یعنی یو امید دا و چې دغه جمهوري نظام د کیدای شي آینده کې نور پرمختګونه وشي، خو یو څه ناڅه ازادي شتون لره، یعنی مونږ کولی شو چې په ازاده توګه فلم جوړ کړو. د هنر نه جدایي څومره سخته ده، د خپل فلم نه د سینما نه جدایي څومره سخته ده؟ والله ډیره زیاته سخته ده. دیدار صاحب په سر کې به درته دا وایم، فلمونه خو داسې دي چې هر یو کوم چې کار کړی د هغه مونږ ته په دې چې ګران دی، په دې چې مونږ پکې زحمت ویسته دی ورلو، که هغه فلم ښه و که خراب و، د هغه فیصله به خلکو ته پرېږدو. او زما ټول فلمونه خوښېږي، یعنی هغه فلمونه مې خوښېږي چې د خلکو خوښ شوی ډېر زیات. نو پاتې شو د هغه کې ډېرې فلمونه وو، بیمان و، سجده و، جرګه و، یعنی جرګه نړیوال سطحې ته لاړ د استرالیا له خوا نه. هغه د استرالیا او د افغانستان ګډ مشترک فلم و چې اوسکار ته سبمیټ شوی و د استرالیا له خوا نه، او بل وین پمیګرینټ هال په نوم باندې و، هغه هم سبمیټ شوی و دغه ته. او سجده ځکه راته ګران و چې هغه لارې راته خلاصې کې مخکې ما ویل چې تر نورستانه پورې لاړو. هغه فلم کې ډېر زیات داسې شیان و چې یعنی د خلکو فیډبیک مثبت و. هغه لاره چې مثال ما غوښته په هغه شکل د خلکو هغه ذهن باندې کار وشو، او هغوی دا یې ومنه چې د سینما د لارې نه هر کار چې موږ وغواړو کولی شو. او بله دا چې د سینما نه لرېوالی نو ولا ډېر زیات مشکل دی، چې یو ځای کې امکانات د هر څه زمینه مساعد دي، او د بیا هم یعنی یو رقم ته دغه ځای سره د نااشنایۍ په حساب یا د ژبې د ناپوهۍ په حساب بیا هم ترېنه لرې یم. نو زما اکثر کوشش هم دا و چې کله نه راغلی یم، زه کوشش مې هم دا دی چې زه بیرته خپل هنر ته راوګرځم. نو ډېر زیات کوشش مې وکړه، دلته راته ډېر وړاندیزونه وشو چې په نورو برخو کې مال نه، چې زه غواړم چې خپل هنر ته ادامه ورکړم. همدې له خاطره د دې هنر د ژوندي ساتلو دپاره موږ د وطن نه راووتو. نو باید خپل برخه کې کار وکړم. نو انشاءالله اوس لږ لږ دروازې خلاصې شوي دي، له خیره د پرمختګ په حال یم، نو کوشش کوم چې مخته لاړ شم. له خپلو ملګرو نه حال لرئ، لکه معشوق شاداب و په ننګرهار فلم کې، حیدر جلال و، شایق و، نور کسان چې تاسې ورسره یو ځای کار کوو، هغوی په کوم حال کې دي؟ والا دغه ملګري شایق صاحب خو امریکا کې د نور جلال صاحب، شاداب صاحب، یوسفزی صاحب او نور ټول دوستان، اکثریت پاچا صاحب، دوی ټول په وطن کې پاتې دي او له بده مرغه ډېر بد ستونزو سره مخ دي. یعنی هغه ما مخکې مو ویل چې اقتصادي ستونزو سره مخ دي، هغه د ذهن نارامتیا دغه یو ستونزه د دوی دپاره، یعنی ډېر زیات ستونزې او مشکلات. او د ټولو نه غټه ستونزه دا ده د یو سینماګر دپاره چې ته د هغې لاسونه او خپې تړې، یعنی مثال هغوی کار نشي کولی، فعالیت نشي کولی، نو دا دغه دپاره هنري فعالیت البته نشي کولی. ما تر ډېره پورې یعنی اکثر زه ورسره ټولو سره بېګا مې ډېرو ملګرو سره خبرې وشوه. نو ستونزې دومره حد ته دي چې مخکې بیچارهګان به د فلمونه چې بند شو دغه هغه نه وروسته دوی غوښته چې یو تعداد دوستان غوښته چې هغوی یعنی هغه شوګانې یا کنسرتونه یو رقم ته یو شی تمثیل اجرا کړي، کنسرت خو نه کېږي خو تمثیل اجرا کړي. هغه تمثیل دپاره هم ډېر یو جالبه خبره چې د ما دپاره ډېر دردونکې هم و، او هم یو رقم ته طنز و دا په خپله چې دوی بیچارهګان مخکې به یو پوسټر جوړ کړه، د هغه خیمې د باندې به دوی یو پوسټر ولګو چې دغه خلک تمثیل کوي. وایي چې هغه هم اوس دغه ته م اجازت نه ووایه، مخې د عکسونو ته م اجازت ورنه کړل شو. وایي موږ تلو چې اوس څه شی وکړو، عکس د ګلو عکس ولګو، څه شی عکس ولګو، بیا لاړو وایي د ځینې حیواناتو دغه چې ده وایي د هغوی عکس هم ولګو، په دې چې حداقل به دا خلک پوه شي چې دغلته یو څه شته ده، د زمري عکس و د یو شی بل شی.
نو هغه شیان هم ولګو چې دا خلک پوه شي چې دلته په دې خیمه کې یو څه روان دي، یو څه کېږي دلته، چې خلک د دې له خاطره کولی شي چې هلته بیا زموږ تمثیل وګوري. نو دا زما دپاره ډېر یو دردونکی یو داسې خبر و چې بیخي یعنې ډېر زیاتې خفه کړمه. او خدای شاید ده چې دې حده پورې رسېدل، نو دا د یو سینماګر دپاره د څو موده مخکې شهدا صاحب وفات شو، هغه زړه یې ودرېد. یعنې هر وخت به ما سره غږېده، اکثر مونږ سره په تماس و ګروپ کې، هغه د خپل زړه هغه بړاس دی یو اکټر چې و، هغه به یې په هغه ګروپ کې به ویسته. ما به ورته ډېرې هیلې ورکوم، ما به ورته وایه چې خیر ده، بېرته به سره یو ځای کېږو، فلم به جوړوو، بېرته به داسې کار کوو، دا به کوو دا. نو ډېر یو کوشش به هم کوو، حالان چې مونږ په خپله هم پوهېدو چې دا به امکان ولري که ونه لري. یعنې د ډېر حده پورې داسې یو سرنوشت سره مونږ مخ یو چې هېڅ نه پوهېږو چې دا به څه کېږي.